سلامونه او احترامات مې ومنئ په خیر راغلی یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې نوې ویډیو کې به مې ستاسو لپاره یو څه مهمې او ښایسته جملې راوړې دي خو دغه جملې ټولې په کین باندې جوړ کړل شوي دي. یو خو به تاسو هغه جملې چې ما تاسو ته راوړې هغه زده کړئ او بل تاسو به وکولی شئ چې په کین باندې د جملې د جوړولو سره بلد شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ د سره تاسو هغه ټولې جملې چې ما تاسو ته راوړې هغه تاسو زده کړئ او که ویډیو خوښه شوه ویډیو سره لایک او هم د نورو دوستانو سره شیر هم کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځئ چې جملې شروع کړو. لومړی مهمه جمله ده I can swim in the pool. I can swim in the pool. زه کولی شم چې په ډنډ کې ولمبم یا لامبو ووهم. I can swim in the pool. He can write well. He can write well. He can write well. دی کولی شي چې ښایسته خط ولیکي. He can write well. Can we watch TV? Can we watch TV? کولی شو چې ټي وي وګورو. Can we watch TV? We can speak English. We can speak English. مونږ په انګلیسي خبرې کولی شو. We can speak English. Can they speak English? Can they speak English? آیا دوی په انګلیسي خبرې کولی شي؟ Can they speak English? I can run fast. I can run fast. زه تیزه تېښته کولی شم. I can run fast. زه تیزه منډه وهلی شم یا تېښته کولی شم. Can you run fast? Can you run fast? آیا ته تیزه تېښته کولی شې؟ Can you run fast? آیا ته تیزه تېښته کولی شې؟ Can he go to school? Can he go to school? آیا هغه ښوونځي ته تللی شي؟ Can he go to school? آیا هغه ښوونځي ته تللی شي؟ خوږو دوستانو دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې په کین باندې به درته جوړې کړې. نوره جملې به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم. تاسو زموږ سره پاتې شئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې یوې نوې او مهمې ویډیو مو ما ته اجازه راکړئ او الله مو مل شه.